زموږ د څلور ماشومانو قبرونه دي چې په یو کور کې په حق رسېدلي. زموږ د مور وایي چې په زړه کې مې ډېر خطر مان پاتې شو. وایي زموږ د زوی مې راغی مدرسې نه او ما نه ډوډۍ غوښتله او زموږ په کور کې ډوډۍ نه وه چې ما ډوډۍ ورکړې وې. او وایي زموږ تر قیامته به دردېږم چې زوی مې وږی مړ شو. قصه څنګه بس وروره غربت حالاتو دغه ماشومان خپارمون ته تللي بس ولږې حالاتو هغه شیان یې موندلي دي. هغې وایي چې دا رزق دی که سابه کله دغه شیان چې دا ګونې خوراک شیان دي هغه یې راوړي کور کې خوړلي دي او ټوله فیملي ټول کور چې کوم دی بچیان لږ دم دغه شو کانګې دستونه پرې ولګېدل. ډاکټر صاحب محترم راغی سره دوایانې مویانې ورکړې خو هغې هېڅ دغه ونه کړه. هماغه ماشومان دوه جینکۍ چې کومې وې د یوې نوم مسلمه ده د یوې نوم زهرا ده او دغه دواړه په حق باندې ورسېد. د هغې نه پس عمر نومېده یو ماشوم د 2 کالو هغه په حق باندې ورسېد. د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی علي په نوم باندې بس دغه څلور ماشومان بس الله دې په حال باندې رحم. او پلار یې چېرته و؟ پلار یې پاکستان کې مزدوري دپاره تللی وروره. څومره مزدوري راوړله؟ مزدوري 10,000 روپۍ کار هلته کړی و. هغه چې روانې کړي چې راځي 2,000 روپۍ د لاره کې پولیسو اخیستې وې 3,000 روپۍ کور ته ځان سره راوړی کالدار. نو زموږ راځي د ډاکټر صاحب محترم هم موجود و. دې نه خبرې وارو چې هم یې ګاونډی دی ډاکټر هم دی خپل هم دی. بس ورونو ټول په غور سره واورېده. کله چې دا واقع پېښه شوه پارمون ته تللي خو چاته پته نه وه د کور والا ته پته وه کاکاګانې خبر نه و چې څه شي دی غنیمت دا ګڼلی چې دا سابه دي دا مرخیړي ته څوک وایي څوک ته خیړي وایي دا شیان یې راوړي پخ کړي دي خوړلي دي خو څوک دا کاکاګانې پرې خبر نه دي. ما خپله دا خلک بې سوره شو خو دا ته پته نه وه چې دا زهري پېژندې نه دا یې غنیمت ګڼلی چې زه یو ورځ رزق دی چې ورځ پرې تېره شي. د غربت په حالات کې ما ته ټلیفون وکړو مشر کاکای زه چې راغلم ماشومان مې وکتل ټول کور الټی او دستونه ډیهایډریټ وو نو ما سیرمان مایعات ورکړل او کنټرولونه مې ته تېر کړل. بیا مې ته وویل چې که چېرته کنټرول نه شو دا بستر غواړي شفاخانې ته به رخصت 12 بجې یا 1 بجه هغه ماشومان زهرا او مسلمه وفات شوي او علي عمر یې د تداوۍ په خاطر باندې د ننګرهار حوزوي روغتون ته ولېږدول. یو ښه دی خو هغه په ورځ باندې وفات شو. 3 واړو جنازې چې تاسو قبرونه ولیده اول د یو ماشوم او 2 ماشومانو جنازه وشوه او سبا تب چې بیا د علي وفات شو او بیګا ماښام 6 بجې د هغه جنازه وشوه. 4 قبرونه دي دا وجه پلار یې تللی او غریبۍ د وجې نه مزدورۍ پاکستان ته او د 10,000 روپۍ مزدوري کړې ده او دغه 2,000 روپۍ د پولیسو ترخم کې اخیستي او 3,000 روپۍ کالدارو سره راغلی. نو د غربت د وجې نه دا لامل د دې ماشومانو دغه وجل چې دا غربت دی. پلار یې ورسېدو مړو ته او پلار یې د 3 مړو ته راونه رسېده د زهرا او مسلمې او دغه ته عمر ته او د یو علي ته راورسېده چې سبا ته مړ شو او دا د شپې 10 بجې راسېده او سبا 2 بجې 3 بجې تقریبا دا وفات شو. نو هغه کې د یو مړی ولیده دا یو زوی ولیده علي او دا نور 3 واڼې ونه لیده. زموږ او ستاسو دغه حالات دی الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. زموږ خبرې تاسې هم د ټول واورېدلې. نو زموږ ما غوښتلې چې پلار یې هم راوړم قبرستانۍ ته خو رانغی د پلار یا د ماشومانو مور د کور غړو حالات خراب دی او په شفاخانې کې بستر دی. ډاکټر صاحب محترم دا د کور غړي چې شفاخانې کې دي تاسې ډاکټر هستئ څه وایي شفاخانې والا؟ شفاخانې والا پرون د دې ماشوم چې وفات شو یوې مور او یوې ورندار وه د دې ماشوم نو هغوی د دې ماشوم په خاطر هم راغلي وو. هلته ډاکټرانو رخصت کړي په دې خاطر دي چې هسې هغه دوا خواره شوې ټوکسیک مسله ده خواره شوي دي زاریت نو د دې علاج نه کېږي مطلب نه دي د پاتې. مور یې ګزاره کوي خو دا ورندار چې ماشومان و د دې هلک ننګور دا اوس هم شعور یې خراب دی او سیتامه کې په کومه حالات کې داخلي واټ کې. نو ډاکټر صاحب هم سما رابطه وکړه وایي چې شعور یې خراب دی مطلب هغه هم په مړي مقرر د الله دې بچ کړي او الله دې شفا کامله اجر ورته نصیب کړي. نو هغه هم په مرګ مقرر دی خو هغه هم د تداوۍ لاندې دي اوس هم. او د ماشومانو پلار حالات او پلار حالات یې داسې دی چې دا اوس موږ ته ډېر ته رانغی ډېر په بد حال دی خفه دی ډپریشن تکلیف پیدا کړی بیخي. زموږ خبرې تاسې واورېدئ چې د پلار د ماشومانو مور یعنې د کور غړو ټولو حالات خراب دي. څه په شفاخانې کې بستر دي چې د ډاکټر صاحب خبرې مو تاسې واورېدلې او څه کور ته راوستي دي. دغه 4 خبرې دي 1 2 3 د دې نومونه به راته وښیئ. 4 هغې نوم څه و؟ عمر هغې زما د عمر دیدي زهرا جنۍ وه ښه او دا مسلمه دا علي یعنې 2 هلکان 2 جینکیانې زموږ په یو ورځ حق رسېدلي.
زموږ د سیمې خلکو په وینا دا ډېر یو غریبه او ناچاره کورنۍ وه. نو زموږ ستاسو مرستو ته اړتیا لري. نو زموږ هیله کوم چې وس مطابق ورسره مرسته وکړي. السلام علیکم. زموږ په لار کې روانو چې زنګ راغی کوم د ماشومانو ورنداره چې په شفخانه کې بستر واغه هم په حق ورسېدله. ډاکټر صاحب هم دا اوس د معاون صاحب ناسو مونږه موټر کې مقبرې نه رالو قبرستان او لاره کې زنګ راغی. مشر کاکای ټلیفون وکړو چې کوم مریض چې ستامه کې بستر و د محمد اګل ننګور او د ماشومانو ورندار هغه په حق رسېدلی دا اوس لار کې روان دي. نو دغه هغه وفات شو. نو زموږ مړی کور ته راورسوو چې تاسې په ژوندي بڼه ګورئ چې اوس لګیا دي خلک یې کته کوي. نو زموږ دغه 5م مړی دی چې په یو کور کې په حق رسېږي. یعنې یو ورځ 3 په حق ورسېدلي، بیا سبا ته یو بل په حق ورسېدله. نو دا 3مه دی، نن بل په حق ورسېدو. یعنې 5 مړي په یو کور کې په حق ورسېدل. نو زموږ هېرېدی نه وي چې مړ شوي خور خاوند په پاکستان کې دی، مزدورۍ پسې تللی دی. جانان جانان وطن جانان جانان